دا نشته ښه په 100 کاڼو طلاق کوي او په 3 کاڼو او دا پکې د مولیانو هم دا ټاکه دی په کلما او په کلما لکه کلما او کاڼي او دا چې د کوم ځای نه راویستي دي دا طلاق ولې دي 3 حکمت دا دی چې 3 دي یو ورکه که مسله برابر شو سیده واپس که برابر شو کیسه ختمه شو اوس په کلما به ورچې نو بیا دقه ګرځي په یو ملا پسې او په بل پسې ځي بیا ولا حلالي سنټري کولاو کی او به شي خو یو نیکمل سړي ته واده که نیکمل د مولوي صاحب نه بل څوک شته بیا دله راولي ما ته یو کس خبره کوله دې ملګرو ته به هم دا بعد چې زما د مجلس ملګري د هغوی ته به یاد دی ما ته یې دقه شان وي زمونږ په علاقه کې هغه کس طلاق ورکړي بیا تللی دی په اهل حدیثو علماو پسې او په اهل حدیثو علماو کې هغوی دا شیخ عبدالحمید یاد کړی و کامبټ والا چې دی نو هغه وله فتوا ورکړې ده چې دا لکه یو حسابېږي هغوی بیا تللي دي بل مولوي صاحب پسې چې دا څنګه حسابېږي هغوی ته دا 3 حسابېږي او دا خو تبعید او دا داسې او دا داسې هغه خبرې په زور په هغه سړي باندې حلاله کړې ده نو هغه کس پکې یو ځای کې ما ته چې چا ویلي دي داسې ویلي وایي هغه کس پکې دا ووایي لکه چې وایي چې راته ډېره ګرانه ده نه لکه اوس ښځه زه پردي سړي له بوځم او مولوي صاحب له یا د مولوي صاحب ملګري له یې کار څوک دی او د هغه سره به لږ ساعت تېروي ډېره ګرانه وی هغه ته یې وایي چې لکه بلکل کمرې له یې مه بوځه یو ځای ورته یاد کړی دی پټو کې وایي هلته یې راوله ګاډي که او د ته انتظار وکړه او واقع وکړه بیا موږ پسې چېغه وایي مړه وایي دوی ته وګوره او دین ته وګوره او دغه ته دا کیسه کوم ځای کې دی چې په پټو کې یو سړی خپله ښځه کوزه کړي دی بره په روډ په ګاډي کې انتظار کوي او لاندې هغه نیکمله چې ورته وایي نیکمله په پټو کې د پردو ښځو سره لګیا دی او بیا موږ پسې خبرې کوي دوی چې دی کله 5مه خور وي حلاله ګڼي او دوی پرون یو کس خبره کوله د احمد شاه وایي چې ما ته وایي ستا باره کې زما په باره کې وایي ستا باره کې ما ته ماما یاد کړه که څوک ماما یاد کړه وایي ماما راته دا وایي چې دی ته د ده بیانونه اوري دی ګوره نه پیغمبر مني او نه حدیث مني نو ما لږ دروغ یې ویلی سړي چې مزېدار دروغ یې ویلی نو بیا هم نو اوس زما په باره کې ته وایي دی حدیث نه مني زمونږ خو چې ښځو الحمدلله حدیث بیان کړو او چې ښځو د پیغمبر خبره کړو نو ګوره طلاق په یو ځای باندې یو واقع کېږي بس نو زمونږ پښتانه دې مسلې نه دي خبر ښه لکه چې خاوند ووایي ته طلاق یې نو هغه هم د ځوان لور ده اخوا دې خو نشته مازدیګر یې طلاق ورکړو ماښام به د هغې رور راغلی ګاډي کې سامان به واچوي ځه کیسه ختمه شو هلکه دا عدت په شریعت کې ولې دی دا موقع الله ولې ورکړې ده تا خو ښځه ګاډي کېنوله سړي دې بوتله خو دې ښه غوسه کړو غوسه یې کمه شوه که ډېره شوه ښه ډېره شوه او د ښځې غوسه کمه شوه که ډېره شوه ښه ډېره شوه نو طریقه خو دا نه ده طلاق یې ورکړو ښځه دې کوم ځای کې خاوند کره دي د دوی به په یو بل نظر لګي بله ده باقاعده به دا زنانه ځان سینګاري را سینګاري دی خاوند ته نو چې یو بل اینې رایني په یو بل نظر لګي نو کیدی شي چې دوی په زړه کې چې کومې خبرې پرتې دي هغه ختمې شي کیدی شي که نه شي کیدی که څلور پنځه میاشتې تېرې شوې نو قصه ختمه شوې نو صحیح شو چې طلاق یې وي که طلاق یې وي او څلور پنځه میاشتې تېرې شوي دي نو عدت تېر شوی دی
یعنی اختیار د رجوع هغه د ده نه ختم شوی دی. اوس به دې څه کوي که دا ښځه راواپس کوي او طلاق یو ورکړی دی، که یو ورکړی نو دی به دویمه نکاح کوي، بله نوي نکاح به کوي، په هغې کې به نوی مهر او ګواهان او هر څه به پکې. پوه شوې؟ ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدو د طلاقو باره کې. دغه شان قیمتي بیان لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.